چارواکي وایي ننګرهار کې پاکستان ته د وسلو د قاچاق مخنیوی شوی. درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، پام وکړئ تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت چارواکي وایي چې په ننګرهار کې پاکستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. نظامي چارواکو ویلي د ننګرهار په دوربابا ولسوالۍ کې یو کس چې پاکستان ته یې وسلې قاچاقول نیولی دی. رسنیو د خالد بن ولید قل اردو د ویاند په حواله ویلي چې له نیول شوي کس څخه 34 میله وسلې ترلاسه شوي دي. د نیول شویو وسلو د نوعیت په تړاو معلومات نه دي خپاره شوي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې په پکتیا او کندهار کې هم پاکستان ته د وسلو د قاچاق په تور 3 کسان نیول شوي او نیول شویو کسانو پر خپل جرم اعتراف هم کړی دی. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.